ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. یوې سرچینې ویلي چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوي 15 غړي امین احمدي، رسول طالب، کلیم الله نقیبي، متین بیګ او حبیب سرابي له دوحې څخه بیرته کابل ته راغلي دي. سرچینه وایي چې د امین احمدي راتګ اجباري و ځکه چې نوموړي د موقت حکومت جوړېدو غوندې محرم مسایل رسمیز کړي دي. د افغانستان او هند ترمنځ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. دا تړون د ولسمشر غني او د هند لومړي وزیر نریندرا مودي په حضور کې د یوې آنلاین غونډې په ترڅ کې لاسلیک شوی. ویل کېږي چې د دې بند په جوړولو به 280 میلیون ډالر لګښت راشي او په لنډه موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کډوالو چارو وزارت ویلي چې روان 1999 کال کې 850,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو چارو وزیر نور الرحمن اخلاقي ویلي په تیرو 20 کلونو کې د کډوالۍ تر ټولو ستر لامل طالبان دي. ډاکټر عبدالله وایي موقت حکومت ستونزه نشي هوارولی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي چې طالبانو د خبرو میز پرې ایښی دی او دغه راز یې تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی.